سلامونه او احترامات مو منئ، ښه راغلاست. دا هم د نن ورځې مهم خبرونه. ملګرو ملتونو خبر ورکړی چې بېوزلي 19 سلنه لوړه شوې او 83 سلنه افغانان له سختو مالي ستونزو سره مخ دي. کابل کې 2 څارنوالان او 2 دولتي کارمندان وژل شوي. د مصالحې عالی شورا مشر ډاکټر عبدالله له پاکستان وروسته هندوستان ته په رسمي سفر ځي. بغلان کې د یو برید په ترڅ کې د جلګې ولسوال او 3 ساتونکي ټپیان شوي. د هلمند لښکرګاه ښار د 9مې امنیتي حوزې امیر نقیب الله روشان وژل شوی. لوګر کې د دولتي ځواکونو هوایي برید کې یو جومات ویجاړ شوی. فنلنډ هیواد وای تر راتلونکي پسرلي له افغانستان خپل ټول ځواکونه باسي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان یو ځل بیا د فلسطیني خاورې الحاق ظلم او صلاح الدین ایوبي ته سپکاوی بللی. د آذربایجان ولسمشر نګورنو قرهباغ سیمه کې د نور پرمختګ خبر ورکړی دی. د خبرونو پای.